څنګه د نورو په وړاندې په جرأت خبرې وکړو. کله نورو سره د خبرو کولو جرأت ونه لرو نو نسو کولای سي ښې اړیکې ټینګې کړو، له خپله حقه دفاع وکړو، د خپلو فکرونو په اړه نورو سره خبرې وکړو، خپلې وړتیاوې نورو ته وښیو، خپلو هیلو ته ورسیږو، یا هم په بریالي ډول مهمې پریکړې وکړو. دغه ډول ناتوانیانې نه یوازې موږ له خپلو موخو وروسته پاتې کوي بلکې د مقابلې او ماتې ورکولو خنډونه مو هم له منځه وړي. له همدې امله په دغه ویډیو کې په هغو لارو چارو خبرې کوو چې په خپل ځان کې د جرأت ځواک لوړ کړو. لومړی شرم یوې خواته کړئ. خجالت یوازینی خنډ دی چې د خبرو پر مهال زموږ جرأت له منځه وړي. شرم له ویرې سره مل دی، له قضاوت، ریشخند، تحقیر او له تیروتنو ویره یوې خواته باید کړو ترڅو تر خپل مسیره ژر او په ښه ډول ورسیږو. په خپل ځان باور مو لوړ کړئ. که په هغو کارونو فکر کوئ چې ستاسو په خپل ځان باور کموي نو له شک پرته چې د هغو فکرونو له ډلې یو د نورو په وړاندې له خبرو کولو ډډه ده. که غواړئ چې د نورو په وړاندې د خبرو کولو ښه وړتیا ولرئ نو په خپل ځان مو د باور لوړولو هڅه وکړئ. دریم، کافی پوهه ترلاسه کړئ. د هغه بحث په اړه چې تاسو پرې خبرې کوئ د هغه په تړاو کافی معلومات لرل تاسو سره مرسته کوي چې څنګه په واضح ډول له نورو سره خبرې وکړئ، خو دا په دې معنی نه ده چې تاسو باید د هرې موضوع په اړه کافی معلومات پیدا کړئ. څلورم، له خپل ځان سره مثبت خبرې ولرئ. موږ ټول ځینې وخت په خپل ځان بې رحمه کیږو او کله کله د خپل ځان په اړه منفي فکرونه دومره ډیر کړو چې ان له خپله ځانه ورک شو. کله چې د نورو په وړاندې خبرې کوو او ځان ته ووایو چې زه نشم کولای، کومې خبرې چې زه کوم کیدای شي پر ما ټوکې وشي، یا که څوک راڅخه پوښتنه وکړي ځواب به ور نشم کړی، نو د دې ډول خبرو په کولو سره خپله ځان لویې کندې ته غورځوو. له همدې امله مو ویره له یوې لویې غونډۍ لاندې وغورځوئ او دا ویره تاسو بالکل حتی تر مرګه رسوي، له غونډو مو تښتوي. خو د دې خبرو پر ځای باید ځان ته ووایو چې د بحث موضوع په اړه کافی معلومات لرل او غواړئ چې په ورین تندي خلکو سره خبرې وکړئ. که څه هم احیانا د بحث د ګډونوالو پوښتنې که ځواب نه سئ کړئ نو په دې کې تاسو ملامت نه یاست. د هغې موضوع په اړه به تاسو معلومات نه لرئ نو په دې کې د شرم څه خبره ده. پنځم، د لغتونو زیرمه مو پیاوړې کړئ. دا چې د خبرو پر مهال د کلمو له کمښت سره مخ نشئ نو د لغتونو زیرمه مو پیاوړې کړئ. تاسو به وکړای شئ چې په ډیره ښه توګه د موضوعاتو په اړه نور ښه قانع کړلی شئ. د لغتونو ذخیرې پیاوړې کولو لپاره تر ټولو ښه لاره له لوستو کسانو سره خبرې دي، د کتابونو مطالعه او فلم کتل دي. شپږم، جرأت ترلاسه کولو لپاره چمتوالی ونیسئ. که هر کار غواړئ وکړئ په سمه توګه یې ترسره کړئ نو مخکې له دې چې تاسو هغه کار کوئ لومړی تمرین وکړئ چې ښه پاخه شئ. تمرین ستاسو تشویش له منځه وړي او پر ځان مو متکي کوي. د تمریناتو له ډلې یو دا دی چې که هرې موضوع په اړه خبرې کوئ نو لومړی له ځان سره ریکارډ کړئ، بیا یې واورئ او تېروتنې مو اصلاح کړئ. وم، د خبرو کولو شوق ولرئ. که د هر شي شوق ولرئ نو هیڅ خنډ به مو په مخ کې نه وي، په دې معنی چې تاسو د هغه کار خوند اخلئ او په پوره متانت هغه کار ترسره کوئ. له همدې امله مو جرأت هم پیاوړی کیږي. اتم، غوږ نیول زده کړئ. بحث دوه اړخیزه عمل دی. له خبرو کولو غیر خبرې اوریدل هم مهمې دي ترڅو له یو بل سره ښه مکالمه وشي. غوږ نیول تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په ښه ډول اړیکې ټینګې کړئ. نهم، خپل ځان وپېژنئ. ځان پېژندنه تاسو سره مرسته کوي چې له خپل ځانه مهم درک ولرئ. له همدې عمله خپل وړتیاو ته په کتو خپل اړیکې قوي او هغه کمزوري اړیکې له منځه یوسئ چې تاسو نه غواړئ هغه ترسره کړئ. ستاسو منفي او مثبت ټکي به هم تاسو ته ښه واضح شي.
د غراض ځان پیژندنه تاسو ته هغه فکر هم درکوي چې نور ستاسو په اړه لري. لسم باډي لنګویج ته مو پام وکړئ. د خبرو کولو پر وخت تاسو د بدن حرکات هغه پیغامونه لیږدوي چې په اسانۍ تاسو په ژبه نشئ راوړلی. د بدن له ژبې مو خلکو ته ښکاري چې تاسو مهم یو څوک یاست او پر ځان هم زیات باور لرئ.